السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مولوی صاحب محمد حسین صاحب ته زما دا پیغام دی چې حتما سبا ته رضانه شر کړي چې د مور د پلار او د مور د اجازې څخه پرته جهاد ته تلل آیا دا جواز لري او که نه؟ وسلام. احسن الخلق تحسن رب العالمین. دغه پیغام زموږ ګڼ شمېر وروڼه ږدي، خو ډیری وخت ما دا نشر کړی نه دی ځکه قرآن څه وایي خپرونه کې په دې باندې زه په پوره تفصیل سره غږېدلی یم او تاسې به د رښتینې مومن د خپرونې نه هم د دې ځواب اورېدلی وي. خو نن مې بیا هم دغه پیغام راواخیسته. ټول هغه وروڼه چې په دې هکله باندې ما ته پیغام پرېږدي خبره او مسئله واوري. زموږ علما او فقها دا لیکي په کوم وخت کې چې جهاد فرض کفایي وي نو د اولاد لپاره د مور و پلار اجازه لازم ده. که والدینو اجازت ورکړه جهاد ته به ځي او که والدینو اجازت ورنکړه جهاد ته به نه ځي. دا په هغه وخت کې چې جهاد فرض کفایي وي. همدارنګه محققینو محدثینو او فقهاو لیکلي که یو څوک قرضدار دی مسلمان دی خو جهاد فرض کفایي دی دا به جهاد ته نه ځي بلکې دا به مزدوري کوي تر څو چې د هغه خپل یعنی د هغه چا چې قرضدار دی د هغه قرض پوره کړي او هغه ته پیسې ورکړي. اما که مسئله بالعکس و یعنی جهاد فرض عین و فرض کفایي نه و نو په دې صورت کې بیا د اولاد لپاره د والدینو اجازه شرط نه ده. که والدین درته اجازت کوي که نه کوي ته جهاد ته تللی شي چې جهاد فرض عین وي. همدارنګه که څوک قرضداره وي په هغه باندې دا لازم نه ده چې اوس دې مزدوري کوي تر څو چې پیسې پوره کړي د چا چې قرضدار دی هغه ته یې ورکړي بلکه جهاد ته دې لاړ شي. نو چې جهاد فرض کفایي وي اجازت د والدینو شته او چې فرض عین وي بیا اجازت د والدینو ته حاجت او ضرورت نشته. بل پیغام زما شهید زړور یاره د زړګي سره په شعرو کې دې ستایه. السلام علیکم اهل کوزه راډیو ټولو کارکوونکو ته خصوصا استاد فهیم ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مولوي صاحب مې پوښتنه دا ده یو سړی دی که مطلب 22 کاله روغ و جوړ وي وروسته د 22 کالو نه دا مطلب په عصبي مشکل اخته شي لیونی شي او په دې لیونتوب کې بیا مړ شي د قیامت په ورځ به د ده حشر له چا سره کېږي یا د سره به حساب او کتاب کېږي او که نه؟ والسلام. په دغې مسئله باندې په تېره خپرونه کې موږ هم وغږېدلو. که یو سړی یو ماشوم له موره پیدا وي او لیونی وي چې هغه 10 کاله 40 کاله 50 کاله عمر تیر کړي ټول په لیونتوب کې وفات شي د هغه حکم د ماشوم د حکم په شان دی. حتی فقهاو دا لیکلي چې هغه دپاره به تاسو طلب د مغفرت هم نه کوئ د جنازې په دعا کې. اما پاتې شوه دا مسئله چې یو سړی روغ دی 22 کاله 23 کاله 40 کاله روغ و اما وروسته د دې نه دا وفات وروسته د دې نه دا لیونی شه اوس د دې حکم څه دی؟ زموږ فقهاو علماو کرامو دا لیکلي چې په کم وخت کې د بلوغ نه وروسته د بلوغ نه وروسته چې دا 2 کاله 3 کاله یا 4 کاله یا 10 کاله ښه دی د هغه وخت د اعمالو حساب به الله رب العزت ورسره کوي. اما وروسته چې دا لیونی شوی په دې صورت کې بیا دا مکلف نه دی د دې حساب به الله ورسره نه کوي. خو زه په دې مطمئنم چې د الله رحم ډیر لوی دی د الله مغفرت ډیر زیات واسع دی. کیدای شي چې الله رب العزت داسې کسانو ته په خپل فضل او په خپل رحم او په خپل کرم سره بخښنه وکړي. پیغام به غم شو په حجاز باندې اور شو ورته تور جهان ګرځي. السلام علیکم حاجی محترم حاجی مولوی محمد یاسین فهیم صاحب. موږ به پوښتنه لرو نن مې په امامات ولایت بکچا ولسوالۍ زموږ تاسو ته پیغام پرېږدم. ما دا پوښتنه وم د تداخل د مذهبینو څرنګه ده؟ سلام. فتمنې خور اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نستا بغاوت غواړي د انساني. زه نه پوهېږم چې تداخل د مذهبینو نه د ستاسو هدف څه شی دی. زه به یو مسئله درته واضح کړم. که څوک د یو مذهب مقلد دی او د یو مذهب پیرو دی دا مذهب پرېږدي بل مذهب ته ځي زه په دې اړه درته وغږېږم. زموږ فقهاو دا لیکلي دي علماو کرامو دا لیکلي که یو کس عالم دی صاحب العلم دی او د خپل مذهب په ټولو اصولو او فروعو باندې واقف دی
خو یو دلیل په هغه باندې مخفي پاتې دی. د خپل مخکینی مذهب چې د کوم مذهب پیرو دی هغه حقیر نه شمیري، د هغه سپکاوی نه کوي، د هغه توهین نه کوي، نو که یو مسئله د بل مذهب نه را اخلي هغه لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. اما که یو څوک بغیر د کوم دلیل شرعي نه چې هغه د مذهب نه ناواقفه دی، په مذهب باندې خبر نه دی، بلکې یو فاسد غرض لپاره یا د مال او د دولت لپاره ځي بل مذهب ته، د خپل مذهب پریدي او بل مذهب ته پریدي، داسې کس چې دی قابل د ملامتي دی او دا مستحق د تعذیر دی او دا کار دی لپاره جایز نه دی. تاسې در مختار سره د رد المحتار 4 جل 8 صفحه وګورئ، هلته لیکلي چې ارتحل الى مذهب الشافعي يعذر. که یو څوک حنفي دی خو څه مال او دولت لپاره یا فاسد غرض لپاره د خپل مذهب نه رجوع کوي بل ته ځي باید دا تعذیر شي. بیا شامي لاندې څه لیکي؟ أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا ولو أن رجلا يرى من مذهبه باجتهاد وضع له كان محمودا ماجورا، أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه. نو هغه څوک چې صاحب د علم وي، عالم وي، په ټولو اصولو او فروع د مذهب باندې هغه واقف وي، خو یو دلیل په هغه باندې مخفي پاتې دی، اوس په هغه باندې واضح شه د خپل مخکینی مذهب حقیر نه شمیري، سپکې نه شمیري، چې دا مسئله د بل مذهب نه راخلي، په دې کې ستونزه نشته دی. خو که یو څوک عالم نه دی، واقف نه دی په اصولو او فروع د مذهب باندې، بلکې یو فاسد غرض لپاره رجوع کوي بل مذهب ته، باید هغه تعذیر شي. بل پیغام ورو څومره ښایسته یې حسینې، ځکه زارېږم ستا له نومه ډېره یې بهتره بهتره، تا کې مې اوسي جانان مدینې څومره ښایسته. السلام علیکم، زه زیارمار د لغمان شریف د ګلکاریو د کلي نه مولوي یاسین ته دا پیغام پرېږدم. زما 2 پوښتنې په دا ډول دي. اوله پوښتنه مې دا ده آیا چې خوله نه یې مونځ کېږي او که نه، او دویمه پوښتنه مې دا ډول ده چې ځینې پلاران دي په زمونو کورس او کمپیوټر یا د بل کورس وي او دیني سبق نه وي، آیا دې پلاران ګناه کېږي او که نه؟ پیغام مې باید نشر شي. زنده باد اراکوزیا راډیو. وسلام. په زړګي مې راورېږي همیشه د یار ښکلې مناره. هر هغه شی چې په مانځه کې د خشوع او د خضوع خلاف وي هغه مانځه ته کراهیت بخي. نو لوڅ سر مونځ کول دا د مانځه د آدابو او د مانځه د خشوع او خضوع نه خلاف دی. نو لوڅ سر مونځ کول زموږ په ټولنه کې مکروه دی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دی وایم چې دا د اولاد حق دی په مور و پلار باندې چې هغه ته اسلامي روزنه ورکړي، هغه ته اسلامي زده کړې ورکړي. نو که یو مور او پلار خپل اولاد ته عصري زده کړې ورکوي، دې ورته متوجه دی، دیني زده کړو ته نه دی متوجه، هغه مور او پلار د خپل اولاد حق نه دی ادا کړی او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې مسؤول وي. نن ورځ موږ هم په خپله ټولنه کې وینو چې عصري زده کړې تر پایه رسولې دي، اما کله چې قرآن کریم ورته راواخلي هغه په قرآن کریم نه پوهیږي، په مانځه باندې نه پوهیږي، د روژې، د حج او همدارنګه د جهاد په مسایلو باندې د سره خبر نه دی، نو داسې علم ته موږ علم هم نشو ویلی. عربه شو لنډې دمې ته دمې نه وروسته خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. زړه کې یمنا الهي دادنا قرباني پلمر وهل یو شمسو پروت دی لمبو باندې سوځي زړه کې یمنا الهي دادنا قرباني. قدرمن اوریدونکو به هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. السلام علیکم، مولوي صاحب سلامونه او نیکې هیلې. زه فتح الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما پوښتنه داسې ده چې مولوي صاحب زموږ په کلي کې یوه جلۍ وه یتیمه، او هغه چې لوی شو نو یو سړي ورباندې دعوه وکړه. دا جلکۍ ورور ته یې ویلې چې ما ته یې راکړی دی.
او هغه جلۍ هغه سړي ته نه ورکوو، خو هغه سړی لاړ بل واده وکړه، دا جلۍ تر اوسه ناستې ده او ده چې په کور ناسته دی هغه سړی ورته وایي چې مال یې رانه کړي، بل چا له ورکولی نه شي. او په دې هکله ماته معلومات راکړي چې دا څومره ګناه لري. سلام علیکم. د شهید یتیم ژړېږي وایي چېرته مې بابا دی زما نوي کال. حق د دې نه و چې زه دا پیغام نشر کم، خو کله چې ما دا پیغام واورېده د دې لپاره مې نشر کړ چې د داسې ظالمانو، د داسې مفسدینو او د داسې جابرانو په مقابل کې باید مبارزه وشي چې د خلکو ښځې یا د خلکو خویندې او د خلکو لورانې دوی د دنیا متاع او مال شمیرلی چې هر چا پې لاس واچو. دا د هغه ده باید علمای کرام، متنفذین، عام مسلمانان د داسې ظالمانو او د داسې جابرانو په مقابل کې ودرېږي او کله هم پرې نه دي چې په هغوی په چا باندې ظلم وکړي یا په چا باندې تیری وکړي، د دې لپاره چې دا ماته راکړی او زما د اوسې چاته ورکولی ونه شي. او حال دا چې اصله مسئله بلکل بدله وي او دا مسئله په منځ کې شته هم نه. الله دې داسې ظالمانو ته هدایت وکړي او که قابل د هدایت نه وي الله دې د ځمکې سر نه اوچت کړي تر څو چې دا فساد د دې ځمکې نه لرې شي. بل پیغام واورو. کور ته را روان دی په ژړا دی زما نوي کال نشته غټ اختر. مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عاشق الله فهیم د هلمند ولایت نه د یو مسلې پوښتنه کوم، هیله ده چې جواب یې را په تفصیل سره راته راکړئ. که څوک په لمانځه کې د ترنامه لاندې لاس وتړي صحیح طریقه ده، که د نامه د پاسه وتړي صحیح طریقه ده. که د نامه د پاسه لاس وتړي خلک وایي چې دا وادي دی. زه هم وادي نه یم خو خلک راته وایي چې ته وادي. صحیح دلیل په بیا هم د جواب په هیله یم. الله دې پوره عمر درکړي، الله دې عمر ډېر کړه. والسلام، دعاګانې کوه. حضرت وای امت بمی آخرت کی گمراشی یا وقت بدستی راشی. نن که د هر چا د فاسدو عقیدو خلاف خبره وشوه یا د شخصي ګټو خلاف خبره وشوه، بس د هغه په جوبونو او په خولې کې القاب پراته دي، په هر چا به یې لګوي. پاتې شوه ستا مسئله. په دغې مسئلې باندې ما ډېره زیاته څېړنه کړې ده. تحفة الاحوزي او همدارنګه بذل المجهود او فیض الباری د شاه نوشای کشمیری رحمه الله په دې مسئله باندې ما ډېر دقیق مطالعه کړې دي. خو څومره مطالعه چې ما په خپله کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده چې هغه ښي لاس په چپ لاس باندې ایښی. پاتې شوه مسئله د تحت السورې یا فوق السورې. صحیح حدیث په دې کې ما پیدا نه که، اگر که یو حدیث شته د تحت السورې، لکن محدثینو کرامو محققینو محدثینو په هغې کې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. خو زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله چې څوک مقلدین دي، شان ورشای کشمیری لیکلی چې افضل دا دی چې د خپل لاسونه د نامه نه لاندې ونیسي. دا خو شو سره ډېر موافق دی. بل پیغام